هلکان نوې دنده مو ده خدای له تاسو سره مل شي. نوې دنده مې وویله. امر دې پر ځای کېږي صاحب. دا امر دې پر ځای کېږي لږ مو وروسته ویل خو قومندان صاحب اوس که ووایم چې چکر ته مو لېږي نو ډارېږم چې غصه نه شي. ولاله بزرګ بابا نه مې خبر نه یم خو قومندان صاحب زه په دې تاریخي کارونو دومره نه پوهېږم. یورکا قومندان صاحب یعنې که هر ډول دنده وي زه دنده ترسره کوو. خو قومندان صاحب زه هېڅ پوه نه شوم. اندېښنه مه کوه وخت چې راشي په هر څه به پوه شئ. اوس په حرکت وکړو. قومندان صاحب زه پوه نه شوم په اراضي کې مو هم کومه تېروتنه نه ده کړې ولې دې موږ ته غږ وکړ؟ امره زما په فکر ماته غوسه دی کېدای شي د هغه اور مسلې ته غوسه وي. تاسو ولې سمدلاسه ورخطا شوي کېدای شي کوم بل څه وي. قومندان صاحب زه هېڅ اندېښنه نه کوم یعنې که هر څه شوي وایم غالب کړي زه بېغمه کېږم. ماته یې څه دروازه ووهه. غالب له موږ سره په ملت کې و. غالب نه و که نه؟ الله الله وایم چې سلجوق کړي. راځئ زامنو ښه یې؟ مننه قومندان صاحب. په تاسو کې کوم کس ټپي یا ناروغ نشته؟ نه قومندان صاحب. بیړنی کار لرونکی؟ نه قومندان صاحب. ډېر ښه. زمریانو په دې باندې پوهېږم چې ستړي او ارام ته اړتیا لرئ خو ځینې وخت دنده په تمه نه پاتې کېږي. د ډلې مشري به بریدمن کشان کوي. د ماسپښین نه وروسته 4 بجې به په الوتکه کې نو سبا سیمې ته ځئ. له هغه ځایه بیا وروسته سوریې ته ځئ. په شخصي جامو کې لاړ شئ. مرسته کوونکي درنې وسلې نشته. د دې هېواد د نږدې پوسته به هم له تاسو نه 15 کیلومتره لرې وي. څارنه به کوي. له تاسو نه مو غوښتنه جنګ یا کوم برید نه دی. هغوی چې کله کوم حرکت کوي باید موږ پرې پوه اوسو. پوه شوی او که نه؟ امر د په ځای کېږي قومندان صاحب. ډېر ښه. اوس به مو درس ته ادامه ورکړو. ملګرو راحت کړئ. دا د ګوزګون انځور دی پوهېږئ. اوس که رښتیا ووایم دا سپری مې نه خوښېږي او استعمالول مې هېڅ نه خوښېږي. هسې هم الیاسه د دې شیانو بیه ډېره لوړه شوې یعنې لږ تر لږه زموږ د معاش 3 برخه کېږي. ډېر قیمته شوې ډېر. الیاسه تا ته یې مو وهم؟ نه قومندان صاحب مننه اړتیا نشته. هلکه ولې اړتیا نشته ها؟ ته به اوس وایې چې قومندان صاحب چې دا سپری دومره قیمت لري نو ته یې ولې کاروې؟ هو قومندان صاحب وایم یې. اوس ګوره زما خدای بخښلي نیکه به ویل چې بهرام نیکه مې ښه د هغه نوم هم بهرام و. هو که نه د نیکه داسې لمسي نوم به نور څه وي خو د نیکه نوم وي که نه یعنې بهرام به وي نور به څه وي. قومندان صاحب رښتیا وایي همداسې ده. اوس ګوره زما خدای بخښلي نیکه یعنې بهرام نیکه به مې ویل چې زویه کور ته له تلو نه وړاندې 3 شیانو ته ډېر پام کوه. لومړی به جامې دې سمې وتو کړې او پاکې به په خپله غاړه کوې داسې ګډوډ تلل نشته. دوهم یې کور ته له تلو نه وړاندې کورنۍ ته به خبر ورکوې. دریم یې الله الله څه شوي بهرام وروره ها؟ قومندان صاحب څه شوي؟ اوه ته څومره بې مسؤلیته سړی ها؟ قومندان صاحب څه مې کړي؟ هلکه تلته پلار کېږي او دلته د عینې په وړاندې وراړې سینګار کوي دا نو څه ډول کار دی ها؟ قومندان صاحب بده خبره ده سینګار منګار مې نه خوښېږي. زه د ماشومانو پلار یم هسې سینګار منګار راته مه یادوه. تو را باندې لګوې توبه توبه. قومندان صاحب وایي ته پلار کېږي ماشوم دې پیدا کېږي؟ پلار کېږم بالکل همداسې ده. ستا نمبر بند ما ته ویل د زنګ وهلی به هله زر کوه زنګ یې وهلی به. الله الیاسه الیاسه دا وخت په جامو باندې دې ووهه پیسې مې پرې ورکړي هسې چا نه دي راکړي. امر دې پر ځای کېږي. خدایه توبه په خپله ګورې نو زموږ ګیله مسؤلیت نه درنې شوي دي. الیاسه دا ډله بله مانه پرته څه کوي کېدای شي چې لیونی شي که نه؟ قومندان صاحب هم داسې ده د ټولو کارونو یوازې ته ترسره کوي که نه؟ بهرحال زه به روغتون ته لاړ شم د کورنۍ خواته به مې لاړ شم بهرام به ونیسم هسې نه چې کومه ستونزه جوړه کړي. له هغه نه وروسته بیا وګورو. سمه ده قومندان صاحب. دا به هم لږ ووهم د یلدس خواته ځم. سمه ده قومندان صاحب. بوی خو دومره ښه نه و خو دا د بهرام د نیکه درېیمه خبره سوه اوس مې ورته اندېښنه شوه.
اوهو بهرام وروره دا څومره بد بوی لري دا سم د بهرام د نیکه بوی دی اوس یې خوند وکړه جنرال صاحب هم باید په همدې وخت کې راغلی وای هله وروره هله وروره جنرال صاحب مه کوه زه په خپلې کوټه کې ارام وکړه ویده شه والله جنرال صاحب خدیجه مې وژني والله چې وژني مې دا هلته څه کوي زه څه پوهېږم ته وګوره چې څه رقم ولاړ دی قمندان صاحب آرامه قمندان صاحب موټر آرامه شه دا څه کړي سپرې دې وهلې موټر خیر شه قمندان صاحب موټر راکړه بهرامه دا سپرې د ګلابو د خډیره دې وهلې ډېره به نه وهې ډېره زیاته دې وهلې نه قمندان صاحب څه کوې ما ته موټر راکړه نه دا ګلاب نه ده ګوره اوس مې ذهن ته راځي صبر شه د لیمو د ګل په څېر تازه غوندې ده تازه او بابا تا سره دا خبرې ښې نه ښکاري قمندان صاحب د خدای لپاره موټر راکړه د څه شي موټر ها بابا یو 2 پیشه ما باندې موه بهرام باید چې دی که نه په دې نړۍ کې تر ټولو سخت انسان دی خو اندېښنه مه کوه موږ ته نه سپرې اخلو قمندان صاحب موټر راکړه او ها راکړه له دې نه به دې ویشتلی وی راکړه واخله راکړه زه پلار کېږم پلار دا څه لیوني سره مې سر دی بزرګ بابا دا د جنرال صاحب په خبرو باندې هیڅ پوه نه شوم لږ به ور باندې خبرې وکړو سمه ده یلدز سردار زه کنه هلته چېرته کښېنه زه هم درځم یلدز ګوره څه وایي ګورې که نه څومره ښکلې ښکاري ها په ځانګړي ډول خدیجه او بهرام دلته ټولې جوړې څومره ښکلې ښکاري دې ته فکر کوم چې موږ به هم یو ورځ جوړه یو نو دا ویښتان مې نیغې ودرېږي سردار تعالی دومره خبرونه همدا زده کړل همدا دې زده کړل چې یو ورځ به داسې جوړه یم سردار خدای دې ته ووهي خدای در سره پوه شي ښه جلۍ ولې ما څه ویلي دي خو ماشومې پیدا کېږي زه عملیات خونې ته ورځم ته دا خبرې یو ځل زما ورور ته هم وکړه او به ګورې چې څه درته وایي ورور ته مې ووایه ما ته نه خدای دې ووهه د څو کالو سړی دی خپله به پوهېږي ته په هېڅ هم نه پوهېږي خدای دې ووهه له دې جملې نه پرته بل هېڅ هم نشي ویلی جنرال صاحب وایي چې وخت راغی هر څه به درته ووایي بوزو که دا کسان مې له اندېښنې څخه مړ کوي بوزرګ بابا دا څنګه پټ کار دی ولې راته نه وایي یوره که زه هېڅ اندېښنه نه کوم زما په اند ته م اندېښنه مه کوه اندېښنه نه کوم بوزرګ بابا قسم خورم ډېر عجیبه سړی یې ځینې وخت بیخي څوړ سړی شي ولې اندېښنه ونه کړم هر کار نه ریشخند جوړوي باید اندېښنه وکړم یوره که دنده مو معلومه ده یعنې دندې باندې وخته پوه شوی همداسې ده خو زما په فکر قومندان مو له کوچنیو خلکو سره نور وخت ضایع کول نه غواړي مخې ته مو چې کوم معمولي کسان راځي له دوی سره وخت ضایع کول نه غواړي هغوی سیده د پردې شاته چې د چا لاس وي هغه غواړي په خاوره کې قاچاقبران د ترهګرو مشران د قاتلینو مشران غواړي زما په فکر نور دا غواړي یعنې هدف به کوم بهرنی دی همداسې ښکاري او به ګورو چې څه کېږي یو رکه په دې هېواد کې دښمنان نه ختمېږي یو یې ختمېږي بل یې پیلوي بابا راضي شي موږ هم پر راتلو خوشحالېږو هر کله درې شي راځي په خپله خوښه او بېرته په زور وځي پرېږدی چې راشي بالکل بریدمن صاحب له تاسو څخه د خدای راضي شي ښه شو چې دا چای مو راوغوښته بریدمن صاحب ولې څه شوي دي بریدمن صاحب دا نوی بریدمن عطر چې راغلی که نه زموږ د ټولو بیخي ویسته بریدمن صاحب هغه زموږ ارام کاغوش چې و که نه اوس پکې ټول ژاړي او وایې کوي زه به نه لیونی کېږم باور وکړه بریدمن صاحب ټول پکې می کوي دا جلۍ خاص کاره ده آفرین دې وي دا هم لیونی شوی بابا ما ته چیرته لیدلی خو نه پوهېږم چې چیرته یعنی بریدمن صاحب د انسانانو جوړه حتمي وي د جوړې څخه مطلب ستا د کوچي مېرمنې
همدارنګه د بریدمن صاحب خان وسلې په شان جوړه رښتیا وایم د انسان د جوړې صحتمند پیدا کیږي. امکان نه لري ځکه چې ستا په څېره به بل انسان نه وي. سخته ده یعنی بریدمن صاحب ډېره سخته ده. بیانداره امر وکړه صاحب خپل کار ته ځه بیا د خولې کشکونه شکېدلي دي. امر دې پر ځای کېږي صاحب. توبه توبه دا مجیبه هلک ده. حیدر بابا راځه چې د بهرام خواته ورشو چې خفه نشي. رښتیا وایي راځه. ته د بهرني هیوادونو خبره پسې ډېره مګرځه کوم چې زموږ د هیواد په اړه یې هره شیبه کوي. په دې هیواد کې نجونو ته د ټاکلو او ټاکنې حق ورکول د 1910 څخه ورکړل شوی. پوهېږي په فرانسه کې څه وخت ورکړل شوی؟ په 1940 کې ایټالیا 1945 لوري کې نه سویچ را څه وخت ورکړی 1901 کال کې. څومره ښکلی که نه په 1901 کې لوري دا کارونه ډېر اړین دي. اړین کارونه دا دي. ستا نوم څه و؟ ښاغلی یتر. یتر یتر لوري خدا د امریکا یو سپین پوستکی سړی د 1998 کاله پورې د کوم تور پوستی سره په یو موټر کې نو پورته شوی نه دی پورته شوی. زمون په هیواد کې یو سړی که تور وي او که سپین وي هر وخت میرمنې سره وي. زه غواړم چې ستا په څېر یوه پیغله د هوایي ځواکونو قمندانه شي د دفاع وزیره دې شي. کوم کسان چې میرمنو پسې بدې خبرې کوي لورې هغوی باید سیده لارې ته راوستل شي. جلۍ ته چې په بدو سترګو ګوري هغه باندې درس نه وایي. هغه چې په کور کې لکه زندان په څېر ساتي هغه ملت هیڅکله نه جوړیږي. هغه ملت غرقیږي. چاغومیا څنګه یې؟ خیم جنرال صاحب. ښه ده ځه. زما زمریانو خدای مو مور پلار ته ژوندي لره. له کله نه چې بوډا شوی ډېر احساساتي کېږم. یتر ډېر ښکلی نوم دی. انسانان د یتر کلمه چې د بس د معنا ورکوي نو هر وخت داسې وایي هم دومره بس دی. خو د یتر کلمه چې وایي د ټولې نړۍ ته یتر او ټولو ته یوازې بسنه کوي. باور وکړئ په دې زه هم نه پوهېږم. زما په خبرو باندې داسې کوي لکه چې خوشحاله اوسي. دا ډېر یو ښه حرکت دی. ښاغلی استغفرالله زه په رښتیا سره ستاسو له خبرو ډېر څه زده کوم. ما ته چې د قهوه هم راوغوښته نو داسې ښکاري چې ته زما د مصروفولو لپاره ګمارل شوې. که پوس کوم کار لري؟ ښاغلی رښتیا دي یوه غونډه لري خو ختمېږي. دا سمدلاسه بیا یم.
لوري دومره انتظار مې بس دی. بریدمنه په خیر راغلی. مننه قومندان صاحب. 20 دقیقې وروسته هغه برې سیمې ته ډېر یو لوی قطار ځي. ټول چمتو اوسئ. امر د پوزه کېږي قومندان. غوښتل مې چې یو ځای چای وڅښو خو چې بېرته راغلی بیا به یې وڅښو. قومندان صاحب موږ په ترموز کې اخلو. ووایي چې بریدمن یو روږ له تاسو سره دی. څنګه دی؟ حالات یې ښه دی؟ مناسب ښه دی، ډېر ښه دی، ستونزه نشته. دننه چمتووالی ونیسئ. که اړتیا پیدا شوه موږ دلته یو. مننه قومندان صاحب. مهرباني وکړئ. قومندان صاحب سترګې مې پټې پټې کېږي. وروره زه هم همداسې. ملګرو بله لاره نه لرو، قطار په قراره ځي. موږ به هم لږ خوب وکړو. خو ملګرو د شپې دوربین او مخابره ډېره اړینه ده، پام کوئ. قومندان صاحب هغه مې ځای پر ځای کړي. امره د ترموز فکر دی ډېر ښه و. قومندان صاحب یعنې له ما سره یو ځای شئ. ناممکنه کار ممکنه کوو په ذمهوارۍ وایه. ترموز چېرته دی؟ ترموز هلکانو ته مې ویلي. سمه ده. کسان مساحد ته تللي دي؟ هو قومندان صاحب، د بریدمن کشان په مشرۍ 2 نور بریدمنان په ټوله کې 3 کسان مو په ساحه کې دي. تر ماښامه پورې د مصیبین لارې له خوا نه به هغوی له پولیس څخه باوړي. زمونږ کشان لږ لیونی دی، کومه تېروتنه ونه کړي. قومندان صاحب زه پرې باور لرم بریالی کېږي. سمه ده. او که پوزه د استخباراتو خبرونه هیڅ ښه نه دي. هغوی کوم پلان لري؟ قومندان صاحب د څه ډول پلان په اړه خبرې کوي؟ د ترکیې په عراق او سوریه کې بریاوې معلومې دي. زموږ د ودرولو لپاره به ډېرو بدو کارونو ته لاس واچوي. که پوزه ټول ډېر خفه دي، وزیران، جنرالان د استخباراتو د یو غړي د خولې د فرات په سیمه کې د کوردانو په یو کلي باندې برید کوي. دوی وایي چې ترکانو کړی، یعنې پړی په موږ باندې اچوي. خدای دې نه کړي که داسې وکړي نو لویه ستونزه جوړېدی شي. د ترکیې په یو کلي کې عامه وژنه ترسره کړې، ان دا چې ټوله نړۍ به یوازې دا خبره کوي. حالات ډېر نازک دي. قومندان صاحب څه فکر کوي؟ که پوزه تر اوسه مې کومه پرېکړه نه ده کړې، کار کوم. قومندان صاحب باید هلته ووسو. موږ هم باید ساحې ته ورشو. موږ دلته داسې نشو کېناستلی، هلته به لاړ شو. قومندان صاحب څه ته چې اړتیا وي وبه یې کړو، که نه ډېر به ناوخته شي. یعنې قومندان صاحب زه خپله ورځم، تر ټولو غوره ډله له موږ سره ده. دا ځناوران به ډارم قومندان صاحب، دا به ډارم. څنګه مې چې کار خلاص شو نو بېرته راځم. هیله ده چې دلته د زړه تنګ نه شي. روژده به هم له تا سره وي. پوهېږم لږه لیونۍ شانتې ده، خو پوهېږې چې چېرته ودرېږي. ته چې غواړې ورته ویلی شي، کولی شي چې ما ته زنګ هم ووهي. وسله در سره شته؟ یا در سره ده؟ دا وګوره. یعنی مونتازه موږ چې په ژوند کې کومې ښې شېبې تېرې کړې ده هغو لپاره ما ووژنه. سمه ده، لومړی لټ کش کړه او بیا هغه ماشه کش کړه. هیله کوم داسې ده. ماشه دې کش کړه. زرګم
هلنو ازر کفا هلنو زر کفا ازنو ژوند کول نه غواړم ازما تیر ژوند نشته راتلونکی نشته هیڅوک نه لرم اوله زر کفا هلنو بیا زه او ته نه مړه کېږو دا هېره کړه ته زما یې تر اخره پورې یو ځل د سړیتوب کار وکړه کوزګونه یو ځل د سړیتوب کار وکړه هله لا ځان نه سړی جوړ کړه لعنت دې وي در باندې کوزګونه یو ځل خو سړیتوب پیدا کړه یو ځل بې شرف انسانه هله یو ځل خو خبره ومنه خدای پامانه مو کم وخت ونیولو ګوره د هغې پخوانۍ مینې خوند مو نشته دی روز دی په سوریه کې مشرانو ته حسابي ورکوم ګورم چې زموږ دیوانیانو څه شاید څنګه او ولې خراب کړي دي هغه ځانګړې ډله غواړي چې ما ټوټې ټوټې کړي له هغوی سره جنګېږم زما په خبره باندې پوهېږي وایم لاس مې پرېږده درته وایم لاس مې پرېږده له دې دومره کارونو سره دا فکر کول نه غواړم چې په انقره کې مې 2 مېرمنې پرېښي او خدای خبر هغوی به هلته څه کوي روزۍ زما په خبره پوه شوې سمه ده پوهه شوې سمه ده ډېر ښه کله چې راغلم باید هغه هم دلته اوسي دقت سپین سترګې مرسته وکړه په خدای مو دې قسم وي ملت مو دې ژوندی وي ډګروال صاحب دارو موشه هر ځل درته باید په خپل مو ودرېږي زه درته وایم ته یې نه منې خپله خوښه ده ډګرواله د خوراک په دعا کې څوک کیني د خوښې مینو مې عسکر او شاعران زما ډېر زیات خوښېږي دې بدرنګي نړۍ ته ښکلا یوازې هم دوی ورکوي همدا خبرې مو تېرې ونې د مېرمنو لپاره کولې رښتیا هغه ستاسو نوې مینې باندې څه وشول ها څومره ښه زه به نه لیونی کېږم زر ختم شو هغې ته مې د جنوبي امریکا اسپانوي ځایونو په اړه وویل او د ښکلیو او لوړو ځایونو په اړه ویل خو هغې ماته ویلې که د لوړو ځایونو څخه وغورځېږو څه به وشي ما وویل مړه به شو دا مې چې وویل
په همدې سره وتښتېده. پلاره مې جوړې سړی. که پوزه هر څه سم دی. فکر کوم موږ هیڅ کله په آرامه سره نه پرېږدي، هیڅ کله نه. نه روپیان، نه مو ګاونډیان، نه مو نور ملګري، او نه هم د نړۍ نور وګړي. زویه چېرته مو آرامه پرېږدي؟ د ټولو نیکونو په څېره کې زموږ د نیکونو د سپېړې چاپونه دي. چېرته مو آرامه پرېږدي؟ د سپېړې چاپه رښتیا وایي. الیاسا امر وکړ قومندان صاحب. هغه کار څنګه شو؟ حال دې کړو؟ هو صاحب حال مې کړو. زمون خبر ته پته مې دي، هر وخت چې وغواړي تللی شو. ډېر ښه، نو بیا لږ وروسته حرکت کوو. امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب. پلاره څه شوي ها؟ هېڅ خبره نشته. جلۍ پیدا شوه. جلۍ پیدا شوه. جلۍ نه داسې مو وایه. خدای پاک جلۍ راکړه. سترګې مو روښانه. خدای دې درته په خیر لویه کړي. مننه. ها قومندان صاحب، ډاکټر ویلو چې خدای به درته هلک درکړي. دا څه وایي؟ هو باران باید هغه شو سمدلاسه بدل که هلک واخله. هلک لیونی که څنګه؟ خو جلۍ ده که نه؟ بهرام اور ډېره ښکلې او ډېره خوږه لور دي ده. د خدیجې خور صحت هم ښه دی. سترګې دې روښانه. جلۍ خدیجه هم ښه ده. ډېر شکر. مننه خورې. بابا مبارک دې وي. مننه. ما ورور غوښتل ځکه چې فوټبال مې ورسره کولو. بس کاسې دې زما مغزه په دې کارونو خراب کړي. زوی له دې سره به هم لوبې کوي. بهرامه هله ځه خدیجه وګوره. ها زه به خدیجه وګورم که نه؟ هله وروره ځه که راځه. هو ولې نه الله ډېر ښه ونه شو چې جلۍ ده. جلۍ شوې جلۍ ماشومه پیدا شوې. ښه هلې نو زه چې کور ته زه وګیا شوی. زویه صبر وکړه جلۍ پیدا شوې. خو پیدا شوې که نه؟ ها ماشومه جلۍ څومره خوږه وي که نه؟ ښه یې ګورې چې ژوند له څنګه معجزو څخه ډک د بهرام په څېر د یو سړي به اوس څومره ښکلې لور وي، خو انشاءالله چې د بهرام په څېر به نه وي. کوکچي ګوره دا یو موقع ده. څنګه موقع؟ د څه شي موقع؟ اوس کورنۍ او بهرام هم ښه سړی دی. موږ باید دا جلۍ خپل ځای ته وکړو، یعنې کوژدن به یې کړو. په تا خو زه باور نشم کولی. په هر حال بهرام سره خبرې کوم. خدیجه ګرانه ته ښه یې؟ بهرامه زموږ یو وړه لور شوه. داسې کوچنی شان دي په ځای دا کوچني لاسونه او سترګې دي. هو خدیجه لور مو وشوه. له خدایه شکرګزار یم. لور مو وشوه. خدیجه راځي یعنې راوړي یې که نه؟ خود به یې راوړي، اوس به یې راوړي. راوړي یې. خدیجه هی ګرانه د کوبیله غوږ دش کولی ووایه تا څه کړي؟ دا مې څه کړي؟ هغه زه هېڅ نه پوهېدم، فکر مې نه و. دا مې ښه کار نه دی کړی. دا خو ډېره بده ده. خود بده ده؟ زه به ترې بخښنه وغواړم. سمه ده. هو غوږ یې ډېر ژوبل شوی.
بهرامه دا څه کوي ها؟ زه لږ دغه شم خدیجې. لور مې خدای شکر دی لورې. خدای شکر دی. لورې مه ژاړه ګوره مه ژاړه زه یې نشم زغملی مه ژاړه. خدیجې کاش چې خپله مور مې لیدلی وای مور مې. خدیجې وګوره لورې مه ژاړه ګوره مه ژاړه. خدیجې وګوره مه ژاړه خیر دی که نه؟ آی مه ژاړه زما لور جانې مه ژاړه مه ژاړه مه ژاړه زما ګرانې مه ژاړه. خدیجې دا واخله. ګوره غلی شوه. الیاسا په دې ځایونو کې لږه قیمتي شانتې ښکاري ته پکې څه وایي؟ هیڅ اندېښنه مه کوه قومندان صاحب دوی تا ته حتما یو برابر موټر پیدا کوي. دا هلکان ټول زموږ نږدې ملګري دي ستونزه نشته. سمه ده ملګري دي څه نه وایم خو داسې فکر کوم چې دا زموږ د وسې نه دی. او راغلو وای الیاس اوروره په خیر راغلی. اوروره خیر یو سي مننه. اوروره تم په خیر راغلی. خیر اوسئ. یشرا د قومندان صاحب موټر د چاودنې له امله زیانمن شوی نو د همدې لپاره دته یو نوی موټر ګورو. د چاودنې له امله؟ هو رښتیا ستاسو په دنده کې چاودنې ډېرې وي. خدای دې هغه رزیلان په خپله ووهي. اوروره په هر حال بل نوی به یې درکړو. خدای دې تاسو ټول وساتي. قومندان صاحب انشاءالله ته خو به ټپي نه یې ښه؟ نه موټر په هغه وخت کې تش و. له خدای نه شکر چې هغه ساعت زه په موټر کې نه وم. پوه شوم صاحب. ښه قومندان صاحب څه رقم موټر غواړي؟ یشرا که امکان لري چې 4 ماشینه ولري دننه داسې آزاد اوسي زړه تنګونکی نه وي ماشینې قوي اوسي او نور. زویا ته ماته د بانکي کارت په اندازه لږ تر لږه د 50,000 لیرو شاوخوا کې یو استعمال شوی موټر وګوره سمه ده. الیاسا د ټول کارونه ختم کړه. زه بیا لاسلیکونه کوم سمه ده زویا. امر دې پر ځای کې قومندان صاحب. زه لږ پیاده روي کوم. قومندان صاحب چې تاسو خپل کارونه دا موټر به مو یو ځل کتلې وي چکر بم پکې وهلې وي. نه نه ګوري یشرا ته وایې چې اوس له تاسو سره څه دي؟ ګوره قومندان صاحب ته دې ځای راوستی و پام چې کوم غلط شی رانه کړي. اوروره بېغمه شه راشه موټر یې وګوره له تا مې ځان قربان دی. راځه چې یو ځل شی وڅکو له هغې نه وروسته به بیا موټر یې وګوره. ډېره مننه وروره اوس هېڅ چکر نه راوایي. پویاړې اوس مهال یوازې همدا یو کس په لاس کې لرو د کوزګون کسان روح ځایونه بدلوي کوم معلوم ځای نه لري. نو بیا یوازینی کس چې مو همدا یوازې په لاس کې دی نو موږ به همدم دې څخه خبرې واخلو. چې ما ته څه مالتیا پیدا کړئ نو بیا دلته راشئ پیغام یا زنګ ونه وهئ
بیخي سمه ده، ډېره مننه. یو موټر مو هم پکار دی. تاسو یو ځل د میز لاندې وګورئ، هلته یوه کلي ده، موټر د باندې دی. ډېره مننه، ډېره مننه. Bir yalnızlık, bir vurgun. Sen benden ستونه مو وچولګې د څښلو اوبه راوړئ، زر کوئ. ben o günde vuruldum. Yazık günah be. الیاس دروازه خلاصه ده، دننه راځه. قومندان صاحب مقام په خیر. زوی څه دې وکړل؟ قومندان صاحب حل مې کړه. هیله لرم چې خوښ مو شي. دا د موټر اسنادونه، پاسپورټ او کیلي. کله چې د کارت پیسې وباسي د لاسلیک لپاره موږ ته زنګ ووهئ. الیاس ډېره مننه کوم، ژوندی اوسئ. قومندان صاحب هیله کوم که غواړئ موټر وګورئ د دروازې په مخه کې ولاړ دی. سمه ده، ستا په اجازه زه به لاړ شم. تاسې هم کار لرئ قومندان صاحب. سمه ده، ډېره مننه کوم. ته هم په تکلیف شوې، زه په دې کارونو دومره نه پوهېږم. هیله کوم د څه شي په تکلیف کېدل، خدای دې په خیر در باندې جوړ کړي. مننه. قومندان صاحب یوه بله پوښتنه کولی شم؟ ولې نه، وایې کړه. یعنې د موټر رنګ ته هېڅ اندېښمن نه یې؟ هېڅ مې ورته ونه کتل. الیاس هر رنګ چې وي پروا نه کوي، زموږ یوازینی درد دا دی چې د وینې سور رنګ دې نه وي، د هغه نه پرته مې نور ټول رنګونه خوښېږي. زموږ د ملګرو لپاره وایي؟ یعنې خدای دې نه کړي اوس هلکان په ساحه کې دي که نه؟ زوی د ټولو عسکرو لپاره مې وایم، ټول هېواد دی د وینې رنګ ونه ګوري، له هغه نه پرته مو هر څه قبول دي. قومندان صاحب تا ته ښه شپه غواړم. مننه کوم، تا ته هم بیا هم مننه کوم. قومندان صاحب هسې هم تیاره ده، رښتیا هم ډارېږم، لږ شانتې شاته لاړ شه. تا راته پکه خبرې مه کوه. دا ده ډېر څښاک له امله وشو که څنګه؟ زما سر داسې چورلېږي. هلکه ډېرې خبرې مه کوه، خپلې مخې ته وګوره. عمره ګوره وروره چې هغه زنا برابر کړي چې ډېر وړاندې لاړه. قومندان صاحب که ګروپونه ولګو نه کېږي، که نږدې شم بیا هم نه کېږي. آفرین دې آفرین، همداسې ادامه ورکړه، همداسې ځه. قومندان صاحب زموږ د استخباراتو کسان ډېر پیاوړي دي. ډګروال صاحب کوپوس موږ ولې راولېږلو؟ ولې موږ راولېږلو؟ هغه ځکه چې که اړتیا شوه نو موږ به جنګ هم وکړو. امر زه درکوم، اوس یې قراره ساره نه کوو. وروسته که هلته یو څه وشي نو زموږ تر کسانو راتلو پورې موږ خپله یو څه کوو. د همدې لپاره ملګرو په قراره شو لکه چې همداسې دی. او دغسې لږ زر په قراره ښي لاس ته